بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا ای زامنو د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتی نعمتنا زما التي هغ نعمتنا انعمتو چې ما انعام کړی دی علیکم پتا سو باندې وانی او بشک ما فضلتکم فضیلت در کړی دی تاسو ته علی العالمین په ټولو عالم باندې واتقو او یریږئ یوما داغې ورځ نه لا تجزي نه بشي لرې کولی نفس یو نفس عن نفس بل نفس نه شیئا هیڅ شی ولا یقبلو نه به قبلولی شي منها د دغه نفس نه شفاعت سفارش ولا یؤخذو نه به اخیستلی شي منها له د دې نه عدل بدل فدیه ولا هم ینصرون نه به د دوی مدد وکړی شي وَإِذَا یاد کا هغه وخت نجیناکم چې نجات درکړو مونږ تاسو ته من آل فرعون د آل د فرعون نه قوم د فرعون نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذاب یذبحون ذبح کول به ابناءکم لوڼې ستاسې ویستحیون او ژوندي به یې پرېښودل نساءکم ابناءکم زامن ستاسې ویستحیون او ژوندي به یې پرېښودل نساءکم لوڼې ستاسې وفي ذلکم او په دې کار کې بلاء ازمیښت و من ربکم له طرفه د رب ستاسې عظیم لوی وَإِذَا یاد کا هغه وخت فرقنا چې جدا کړو مونږ سیرې کو مونږ بکم په تاسو باندې البحر بحر دریاب فانجیناکم پس نجات درکړو مونږ تاسې ته واغرقنا او غرق کړو مونږه آل فرعون آل د فرعون قوم د فرعون وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو کتل وَإِذَا یاد کا هغه وخت واعدنا چې وعده وکړه مونږه موسی علیه السلام سره 40 لیلة څلوېښت شپو ثم اتخذتم العجل بیا ونیولو تاسې سخې په خدای سره د دې عبادت مکولو من بعده پس تتلو د موسی علیه السلام نه چې موسی علیه السلام لاړو 40 شپو له تاسو د سخې عبادت چالو کو وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وی ثم بیا عفونا عفو کړه مونږ عنکم له تاسو نه من بعد ذلک پس له دینا لعلکم چې شاید چې تاسو تشکرون شکر وباسئ وَإِذَا یاد کا وخت آتینا چې ورکړو مونږه موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب تورات داسې کتاب چې الفرقان چې بیلون کې حق او باطل لرو داسې کتاب لعلکم د پاره ده چې تاسو لعلکم تهتدون دې د پاره چې تاسو هدایت ومومئ وَإِذَا یاد کا وقال چې ویلي موسی علیه السلام لقومي خپل قوم ته یا قوم ای قوم زما انکم ظلمتم بشک تاسې ظلم کړی دی انفسکم په ځانونو خپلو باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیولو د سخې په خدای سره چې تاسو د دې سخې عبادت کوئ فتوبو بس توبه وباسئ الی بارئکم په معنا الی خالقکم چې چا پیدا کړي یی هغې طرف ته فتوبو بس توبه وباسئ الی بارئکم پیدا کوونکي خپل ته فقتلو قتل کړئ انفسکم ځانونه خپل ذالکم دا کار چې دی خیرون بهتر دی لکم تاسو د پاره
عند باریکم پنیز د پیدا کوونکي ستاسې پنیز د خالق ستاسې دا کار بهتر دی. فتابه بس رجوع کړه رحمت سره الله جل شانه علیکم په تاسو باندې انه بېشکه د الله رب العزت هو التواب الرحیم دا توبه قبلونکی او مهربان ذات دی. وإذا یاد کا وخت قلتم چې ویلي تاسې یا موسی علیه السلام لن نؤمن هرگز به ایمان رونړو مونږه لکه تا باندې حتی تر دې نر الله چې وګورو مونږه جهرتن نر الله چې وګورو الله رب العزت جهرتن ښکاره فاخذتکم الصاعقة بس ونیولی تاسې تندر وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو کتل ثم بعثناکم بیا ژوندي کړئ مونږ تاسې من بعد موتکم پس د مرګ ستاسې نه لعلکم تشکرون چې مناسب دی چې تاسو شکر وباسئ. وظللنا او سورې کړی وو مونږ په تاسو باندې وظللنا او سورې کړی وو مونږ علیکم په تاسو باندې الغمامه د وریځې نه وانزلنا او نازل کړو مونږه علیکم په تاسو باندې من ترنجبین والسلوى او مړزان کلو خورئ من طیبات د پاک شیزونو نه ما هغه رزقناکم چې درکړی دی مونږ تاسو ته وما ظلمونا او ظلم کړی نو هغوی په مونږ باندې وما ظلمو او ظلم نو کړی هغوی نه په مونږ باندې ولکن کانو او لیکن وو دوی انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کولو ولکن کانو انفسهم یظلمون او لیکن وو دوی خپل ځانونو باندې ظلم کولو. وإذا یاد کا وخت قلنا چې ویلي مونږ ادخلو داخل شئ هذه القرية دغه کلي ته فکلو پس خورئ منها د دینه حیث شئتم چې کم ځای نه مو خوښه شي رغدن پریمانه وادخلوا الباب او داخل شئ دروازې ته سجدا سجده کوونکي وقولو او وایئ حطة توبه دې وي زمونږ ګناه معاف کوي توبه دې وي یا زمونږ ګناه معاف کوي دا وایئ نو د دې په ځای دې حنطة ویلی و نو نغفر لکم مونږ به څه وکړو ستاسو ګناهونه به وبخو نغفر لکم مونږ به وبخو تاسو ته خطایاکم ګناهونه ستاسې وسنزید المحسنین زر دی چې زیاته بدله به ورکو احسان کوونکو ته یعنی نیکي کوونکو ته به زیاته بدله ورکو زر دی. فبدل الذین بس بدل کړو هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی وو قولا خبره چې رب العالمین فرمایلي چې حطة وایي دوی بیا حنطة ویلو قولا خبره غیر الذي غیر د هغې نه حطة په ځای حنطة ویلو قیله چې ویلی شوي وو لهم دوی ته فانزلنا بس نازل کړو مونږه علی الذین په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی وو رجزا من السماء عذاب د اسمان نه رجزا من السماء عذاب رجزا عذاب من السماء له طرف د اسمان نه بما کانو یفسقون په سبب د هغه څه چې وو دوی فسق به یې کولو یا بدګاری به یې کوله نو دې د وجې نه رب العالمین د اسمان د طرف نه په دې عذاب نازل کړو.